بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المناهی دو غینا نشتا او دوسشه هغه شای نه شای چې کیم او دوسشه منع دي هر چې مناهی دي په سیمه ویایي فهو پس هغه الله يستقبل القبلة وقت الاستنجاء چې نه دا کښینی او د سکوین کا قبله طرف ته وقت استنجا شه ولا يكشف عورته عند احد وندر منډای عورت خپل پنځد د هچا عورت په سړی شه د نومنا لوند و د ټیټی نه پوسټا او پورا ازوده شزا غونډه عورت مگر مخیه ودوالو سینا وبشه ول استنجاء بالماء افضل و استنجاء په یبه سره افضل ان امکنه کچره ممکنه وا او دوس کوین کیتا من غیر کشفن بغیر د رمنډېدلې د عورت نه چې باندې بل څه کیونه ویني استنجا د پر خدای ګانډه خلاصای او دغه شی ته خیال کوي چې پردي څه کې یوونه ویني فإن لم يمكن هو پس کچره دتا بغیر د رمنډېدلې نه ممکنه نو استنجا یکفل استنجا او بیا کافی کېږي استنجا بالاحجار په کونیه سره هیڅ څه په وطن شه لیټه استعمال دي ولا يكشف عورته و نوې رمډای عورت خپل اذا لم تكن النجاسه هر کلا چې نوې پلیتی اکثر من قدر درهم زیوته د انداز طریقې نه اما الاستنجاء على نوعين هر چې استنجا د په دوا قسمه دو لغوي او شرعي یو لغوي دو یو شرعي دو اما اللغوي هر چې استنجا لغوي دو فهو طلب النجوه په لغت شه یعنی په عربي ژبه شه استنجا لغوي دغه تویای چې طلب النجوه طلب د پوکیه نجون پوکیه تویای وفي بعض اقوال الناس و پزنا اقوال د خلق شدا خبره دو اراد به قلغ النجاسه چې اراده کړی په دغه مال سره د لری کوله د پلیتیه و عمل استنجاء الشرعي و هر چې استنجاء شرعي دو شریعت سے د استنجاء کی تعریف تا فهو پس اعداد ازاله النجاسه غن عضو مخصوص بالماء او بالتراب او بالحجر او بالمدر شریعت سے د استنجاء دا تعریف تا چې دغه ازاله النجاسه لری کول دي د پلیتیه غن عضو مخصوص د خاص اندام نه چې هغه قبول او دبور دي بالماء په بسرا او بالتراب یا په خور سره او بالحجر یا په کونی سره او بالمدر یا په لیټه سره او الله یستنجي بيده اليمنى استنجا د نه کوي په شیلو سره استنجا د نه کوي په شیلو سره په شیلو سره استنجا معنا ده ولا به طعامن و استنجا د نه کوي په طعام سره طعام معنا مړی ولا به روسن ونه د په لد یا په بادره باندې کوي ولا به عظمن و نه د په اډیکی کوي ځکه چې اډیکی د جنات خروق ده ولا به غلف الدواب و نه د په ورشه د چربیونه کوي ولې چې د حیوانات خروق ده ولا به حق الغیر و نه د استنجا کوي په پردي حق باندې ولا به فحم و نه د په کویله باندې استنجا کوي ولا به حذف نه د په کوذری باندې کوي ولې چې د کویله او کوذره د تیروي دغه تو خوځي ولا به اجرن و استنجا د نه کوي په پخې خسته سره و الله يتنخم ولا يمتخط في الماء و داغه چې لا يتنخم چې ویشګه دنتی کوي ولا يمتخط و ګړنګ د نسنای الماء په بیشه دغه یا معنا دي و الله يتعدى و دا چې تیرای دنه کوي فی زیادت و نقصان او زیاتی شه او په نقصان شه فل مرات او مرات شه مرات معنا چې یو ځل کېږي یا دوه ځله یا درې ځله او دوسه شوی ځل د هر ځای درې ځله رغولې دي مرات شه زیاتای دغه دا چې تی سلر ځله وینځي او په مرات شه نقصان دغه دا چې دوه ځله وینځي و فل مواضع و دغه چې ترای د نه کوي په زیاتی او په نقصان شه په زویه شه مواضع جمع د موضع معنا زوی چې سلکا لوسته څنګه را سوینځل دی په دوسه شه وتی تراغ را سوینځي دا زیاتای شه و دا چې څنګه نرلوند وینځي دای کمای شه و الله يمسح اعضاءه بالخرقه التي يمسح بها موضع الاستنجاء و الله يمسح اعضاءه و دای د مسح نه کوي د اندامه خپل یعنی خپل اندامه د نه وچای بالخرقه التي هغه رنج سره يمسح بها چې مسح کوي په هغه رنج سره موضع الاستنجاء زوی د استنجاء چې په کیمل کپڑے
لیا لمنه بند د استجه زوینه وچکړل په هغه لمنه لیا په هغه کپڑے دا نرا زوینه نه بچای والله یضرب وجهه بالماء و دغه چې نه دا وای مخ خپل بالماء په یبه سره عند الغسل په وخت وینځل شي والله ينفخ في الماء ودا چې پیکای نه کوي په یبه شي والله يغمض فاه ودا چې نه دا پټاوي خپل ولا عینیه ونسترګ خپل تغمیدا شدیدا په سخت پټول سره که خلو دای سخت پټا کو به په ټنډه باندې وځي پوتې شي کډوړې سترګې دای سخت پټه کو بیا به جوجمه وچه پوتې شي حتی لو بقیت فائدې دا چې کچره پوتې شي خلا شفتایه په ورشنډه ده او غلا جفنایه یا په جوجمه ده لوم غټون وچا ټوکړه لا يجوز وضوءه یا نجائز کېږي او داس ده چوداس یې نشه جایز خلمی جان نشه جایز د وی خلو و سترګې وې سخت نه باندې هذه هي الطهارة الصغرى دا غوا او کی وړي کیه یعنی او داس